بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله د ټول زده کوونکي روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. پښتو ژبه او ادبیات د تیرو درسونو په ادامه باندې نن موږ تاسې په ناخپلواکو ضمیرونو کې وییکې یا عادات لولو. په تیرو درسونو کې موږ تاسې په سربلونو، ستربلونو او دغه راز په تاړو یا وندونو باندې خبره کړې وه. نو په دې درس کې له خیره په وییکو عادات باندې خبره کوو. وییکې عادات هم د ناخپلواکو مورفیمونو له ډلې څخه دي چې موږ تاسې په دغه ډول باندې په پښتو ژبه کې دغه لاندې تړویکې شتون لري او لولوي. اړیک وییکې یا ارتباطي عادات. دا وییکې د څومروالي، څرنګوالي او ورتهوالي له مخې دوه جملې سره نښلوي، لکه څومره، ځکه چې، که څه هم، بیا هم، همداراز، همدارنګه، مګر او دغسې نور اړیک وییکې په پښتو ژبه کې موجود دي چې دوه جملې، کلمې او دا ژبني توکي له یو بل سره وصل کوي. څومره ته وګورئ، څومره خواړه راوړم، څومره غنم راوړم، څومره خلک راغلي دي، څو تنه راغلي دي. دلته لومړی د میم ریښې برخه که تېنه لرې کړو، څو هم یوازې یو اړیک وییکی جوړېدی سي. ځکه راغلم چې تا غوښتلم، ځکه راغلم چې تا غوښتلم. احمد راغی ځکه چې تا غوښته، که څه هم. هغه راغی که څه هم تا نه و رابللی، هغه راغی که څه هم تا نه و رابللی. بیا هم، د بیا هم دپاره که موږ تاسې مثال جوړ کړو نو زه راغلی وم خو بیا هم ته رانغلې. همداراز، زه هم راغلی وم، هغه هم راغلی و. همداراز مو له ځان سره د تا هغه امانت هم راوړی و. همدارنګه، د همدارنګه دپاره که موږ تاسې مثال جوړ کړو نو کریم همدارنګه وویل. احمد ویلی و، کریم همدارنګه وویل. اوس د احمد وینا پورې هم دغه د کریم وینا د احمد خبرو پورې د کریم وینا تړي. زه راغلی وم مګر ته رانغلې. ما راغوښتی وې خو د دغه مګر په ځای باندې موږ خو هم کولی سو، لیکن هم کولی سو، یا نور یو د بل په ځای دغه ټول اړیک وییکې چې دي یو د بل په ځای باندې کارېدلی سي. ورتني یا تشبیهي عادات هغه عادات دي چې د دوو پدیدو او اشخاصو یا شیانو ورتهوالی ښایي، لکه غوندې، په څیر، په شان، په رنګ، په دود، په توګه، په راز او دغه شان نور. احمد د خپل پلار په څیر دی. احمد د خپل پلار په څیر دی. افغانان د خپلو نیکونو په دود روان دي یا په دود میړني دي. زه به په لنډه توګه درته ووایم احمد دغه راز وویل. او په دغه شکل باندې نورې جملې موږ د دې لپاره کارولی سو او دغه ورتني عادات هم په پښتو ژبه کې تقریبا سره هم معنا دي، یو د بل په ځای باندې کارېدلی سي. بل څه د تړ وییکې دي. د عطف عادات. عطف عادات هغه وییکې دي چې کلمې او جملې سره تړي، یعنی دوه جملې یا دوه کلمې په خپل منځ کې سره تړي او وصل کوي. په پښتو ژبه کې تړ وییکې چې دي او، که، یا، سره او ځینې نور، لکه احمد او محمود راغلی وو. احمد او محمود راغلی وو. زه راغلم که ته ځې، زه راغلم که ته ځې. احمد غواړي یا محمود. او زه له کریم سره راغلم. په دغه ډول باندې موږ تاسې کولی شو دې ته بیلګې جوړې کړو. څلورم ټول وییکې د اضافت عادت. هغه وییکو ته ویل کېږي چې څیزونه او پدیدې اړوندوي او ملکیت ښایي، یعنی دا ملکي توری ده. په پښتو ژبه کې یوازې یو ملکي یا د عطف عادت لرو چې هغه د دال کلمه ده. د دال لپاره موږ کولی شو مثلا د احمد کور،
د محمود لمسی د احمد شاه بابا هیواد او په دغه ډول باندې نور مثالونه موږ ورته جوړولی شو. خو په پښتو ژبه کې په د متکلم او مخاطب دپاره د ز او سین توري بیا په ضمیرونو کې ملکیت ښایي، لکه زما قلم، ستا قلم، ستاسې قلم، زموږ قلم. البته دغه ز او س چې ده دا د ملکي برخه کې د مخاطب او متکلم دپاره په جمع او مفرد حالت په دواړو کې کار ورکوي، او په پښتو ژبه کې د مخاطب او متکلم دپاره یا د لومړي او دویم وګړي دپاره همدغه د ز او سین کلمې د ضمیرونو په سر کې راځي او بیا د ملکیت عادات یا ویي کې ترېنه جوړیږي. نو دا به د موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې. الله مو مل شه.